جبرائیل علیہ السلام یو ځل پیغمبر علیہ السلام له تشریف راوړو، خبر یې ورکړ وی د الله په نیز باندې جعفر تیار په دې کې څلور خصلتونه دي او هغه الله ته زیات محبوب دي. پیغمبر علیہ السلام حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ راوغوښتو، وی پتا کې څلور خصلتونه دي. جبرائیل راته وایي چې دا خصلتونه د الله خوښ دي. نو دا ما ته ووایه تا کې کوم خصلتونه دي؟ هغه ورته عرض کوي چې تر اوسه پورې ما چاته نه دي ویلي، د دې اظهار مې نه دی کړی، خو چې الله تعالی خبر درکړه اوس درته عرض کومه. هغه څلور خصلتونه دا دي. یو نمبر ایک دا چې ما وکتل شراب عقل زایله کوي، ختموي، نو چرم شرابو نه نیم ورغلی. ما بوتانو ته وکتل چې د دوی په لاس کې نفع او ضرر نشته، نو د جاهلیت په زمانه کې چې ته بت ته نږدې شوی نه یم، بت پرستي مې نه ده کړې. او بل دا چې زه د خپلې بیبي او د خپلو لوریانو په معامله کې ډېر سخت غیرتمند یم، د دې وجې نه ما چرې زنا نه ده کړې. او نمبر 4 ما کتلي دي چې دروغ ویل دا رذالت دی، سپکاوی دی، نو ما په جهالت زمانه کې هم چې ته دروغ نه دي ویلي،